السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې په دوم چت کې په دریم چت کې طواف کول دا ثواب لري او که لاندې په مطاب کې طواف کول دا ثواب لري. محترمه طواف که لاندې که لوړې دا ثواب لري. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل من طواف بالبیت که چا په بیت الله شریفه باندې طواف کوه هر قدم چې پورته کوي الله جل جلاله پر هغه نیکي ورکوي او پر هغه باندې یوه درجه په جنت کې ورکوي او په بدله کې یوه ګناه وربخښي او هر قدم چې بیرته مځکې ته وړي هم دغه رنګه د یوه نیکي درکوي یوه درجه په جنت کې درکوي یوه ګناه در معافوي. او اوس نو په لوړ طواف کې ډېر قدمونه اخیستل کېږي په لاندې طواف کې لږ قدمونه اخیستل کېږي. نو که قدمو ته کې بیا خو نو لوړ طواف تر لاندې طواف افضله دی ځکه لوړ طواف چې کوې مثلا سواو قدمونه اخیستل کېږي په یوه شوط کې لاندې طواف چې کوې هغه کې مثلا لږ قدمونه اخیستل کېږي. حدیث نمبر 242 مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ده عبدالرحمن بن جوزي کتاب دی. او دغه رنګه فقهای کرام فرمایي غنیة المناسک کې وایي څوک چې طواف کوي نو په طواف کې به دی دا د پښو ځای ته ګوري محل د مشي ته به ګوري لکه لمونځ کوونکی چې په لمانځه کې د سجدې له ځایه څخه سترګې نه اړوي نو ادب دا دی چې طواف کوونکی دی په طواف کې پښو ته ګوري. صفحه 109 غنیة المناسک. اوس نو راځه موضوع ته. خلک چې لاندې طواف کوي په دې وجه باندې چې وایي کعبه شریفه وینم نو اوس د کعبې شریفې لیدل نه دي ضرور په طواف کې. طواف ضرور دی، طواف کې اجر دی. نو لوړ طواف تر لاندې طواف په دغه صورت فضیلت لري چې ډېر قدمونه کې اخیستل کېږي. او یو بل صورت دی یو سړی لاندې 2 طوافه کوي بل لوړ 2 طوافه کوي. دا لوړ 2 طوافه والا فضیلت ورباندې لري ځکه قدمونه یې زیات واخیستل ګناهونه یې زیات معاف شول درجې په جنت کې زیاتې لاسته راوړلې او نیکۍ یې زیاتې لاسته راوړلې. یو بیا لوړ 2 طوافه کوي لاندې بیا یو سړی 5 طوافه کوي. دلته نو بیا خبره شته دلته خبره شته. اوس نو د 3 طوافو د 5 طوافو بیا په هلته په اجر کې فرق شته. نو کوشش وکړئ چې لاندې 3 طوافه کوئ لوړ هم اوس یې د چندانې فرق نه کېږي ځکه خو لاندې زحمت وي رش وي لوړ بیا د پښو تکلیف وي لاندې د وخت تکلیف وي. که سړی لوړ طواف کوي لاندې طواف کې به 15 دقیقې اوس تقریبا وخت تفاوت راوړي خو لاندې رش وي سوکه سوکه ځي لوړ بیا رش نه چابک چابک ځي. نو لوړ طواف کوئ لاندې کوئ مقصد طوافونه دی وی کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.